سلامونه وخت مو په خیر زموږ د نن خبري ساعت ته ښه راغلاست له افغان ټي وي چینل څخه. میدان وردګو کې سیلابونه ځاني تلفات او مالي زیانونه اړولي دي. نور جزئیات په همدې ویډیو کې وګورئ او یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. په دغه ولایت کې سیمه ییزې سرچینې وایي چې جمعې شپه چنګاښ په 21 سخته اورښتونه پیل شول او د وردګ ولایت بهسود، دایمیرداد، جلۍ، جغتو، سیدآباد او چک ولسوالۍ کې د سیلابونو د راتللو له امله شوي دي. د سرچینو د معلوماتو پر بنسټ وروستیو سیلابونو کابو 1500 جریبه کرنیزې ځمکې تخریب کړي دي او ډېر زیانونه د جلۍ ولسوالۍ د سنګلاخ درې اوسیدونکو ته یې اړولي دي او 12 کسان یې وړي دي چې تر اوسه لا نه دي پیدا شوي. له یادو کسانو څخه 6 تنه په جلۍ، 4 تنه په نرخ او 2 تنه په چک ولسوالۍ کې سیلابونو وړي دي. سیلابونو ګڼ کرنیزې ځمکې، فرعي لارې، سړکونه او پلونه یې هم تخریب کړي دي. که چېرې زموږ یوټیوب چینل مو نوي لایک او سبسکرایب کړئ نو حتما یې لایک او سبسکرایب کړئ.